بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدرمندو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. درنو ملګرو، بهتر تاسو ته معلومه ده چې ډېر د بېوسۍ حالت راغلی دی. ټول کاروبارونه په ټپه ودرېدلي دي. هر څوک خفه، پریشان، د سلو پریشانیو سره مخ، ځکه چې هر چا د خپلې وسې مطابق یو څه نه څه کاروبار روان کړی، خو بدبختانه چې ټولې لارې ګودرې بندې دي. بیا بالخصوص دغه سرحدي سیمې چې دي، دغه غرایزې علاقې چې دي، د دوی خلک چې دي ډېر زیات خفه دي په اوس وخت کې، ځکه چې هیڅ کومه لاره د دوی سره نشته. هر څه د الله تعالی له طرفه دي درنو ملګرو. او هغه شتمن ورونه، هغه شتمن خلک چې د دغسې کورنیو د حاله خبر شي، که په ګاونډ کې ورسره وي، که چېرته یې په کومو ویډیوګانو کې ویني، ډېر خیریه بنسټونه شته، په دغه سخت وخت کې د هغوی لاسنیوی وکړي، ځکه چې الله رب العزت به د 1 روپۍ بدله درته په سلهاو په زرهاو درکوي. تاسې بهتره ځان سره فکر وکړئ، ستاسې کاروبارونه به چې څومره پر مخ ځي، که په هېواد کې دننه وي، که په هر کې وي، نو د همدغه صدقو په خاطر به ځي. ځکه چې عالمان وایي چې هر سهار 2 فرښتې راکې وځي. یوه یې وایي چې یا رب العزته ته صدقه کوونکي ته نیکې بدلې ورکړه، او بله وایي چې یا رب العزته ته د بخیل مال تباه او برباد کړه. الله رب العزت تاسې د هغې فرښتې په دعاګانو کې راولي، کومه فرښته چې د صدقه کوونکي دپاره دعاګانې کوي او د رب نه یې ورته غواړي. درنو ملګرو، نن هم یوې بلې کورنۍ ته راغلی یم. دغه 80 کلن بوډا، 80 کلن سپین ږیری چې زما په څنګ کې ولاړ دی، د دې په اړه راته ډېریو ملګرو زنګونه ووهل. سپین ږیری بوډا د کور سرپرست دی، بل څوک یې په کور نشته، او ډېر د ستونزو په حالاتو کې دی. په دغه ګاونډ کې ورته هر ماښام په یوه کاسه کې خوراک د دغه ګاونډ خلک را لېږي. نو ډېرو ګاونډیانو راته په ګوته کړو، او مستحق هغه څوک وي چې هغه درته څو ګاونډیان په ګوته کړي چې زموږ په ګاونډ کې دغسې یو انسان دی، او د دې سره باید څه مرسته وشي. موږ سره نور څه نشته درنو ملګرو، هر وخت هم راغلي وو، تاسو ته مو خواست کړی، ستاسې مرستې دي. کاشکې چې زموږ وس وای، نو زموږ دغه وس دی چې موږ د دې سپین ږیري حال تاسو ته بیانوو. تاسې باید د دې دپاره مرسته وکړئ. د اختر ورځې شپې دي درنو ملګرو، فقط 2 یا 3 ورځې پاتې دي. نو اختر خو یې بیخي کړی نه دی، خو د یو ماښام 1 کپ ډوډۍ هم وس نه لري، او غرمې ته چې ورته څوک راوړي، ماښام ته بیا ورسره هیڅ نه وي. نو د دې سپین ږیري کاکا سره یو څو لنډې خبرې کوم درنو ملګرو. نوم خاصدار دی، او دغه کور هغه دی، ما بس هېڅ وس او دس مې نشته، بس یو رقم باندې کور مشر ته یې بچیان د واده دي. دغه رازغي کې مې دغه چوپان جوړ کړی، بس دغه کې ناست یم، نه اوبه غړپ کې شته، نه ښه شته، نه بس دغه ډډو بارو کې بس ماران او لړمان هم مات کړي، بس کله یو چیچي او کله بل چیچي، او ګرمۍ نه بس دا تک تور واړم، بس دغسې دغه سره نه ماته ناست دی، او ګرمۍ نه تک تور اوسو، نه پیکې وسه شته، نه د بل شي وسه شته. چا مرسته را سره وکړه، الله بس دو سره ښه وکاندي. بس موږ به مانځه کې دعا ورته کړو، بس الله یا ټولو سره ښه وکاندي. امین. قدرمندو دوستانو، تاسې بهتره ګورئ، دغه د دې بابا د کور سولر دی، یعنې بیخي په دغسې سولر باندې برته ویم چې هغه موبایل چارج شي، د پکې وسه خو توان به یې هسې هم نه وي. نور دوستانو، اطراف دي، په دې کې زیاتره خلک د ویډیو نه ډډ هم کوي، که نه ډېره کورنۍ شته. باور وکړئ، دغه ویډیو موږ تاسو ته یو ثبوت درکوو، د دې په خاطر چې د چا داسې ګمان را نه شي چې ګنې زموږ مرسته خوشې لاړه. نو د دغه بابا څو لنډې نیمکۍ خبرې تاسې واورېدې. د غربت هغه څه نښې نښانې د ده په څېره کې ښکاري، یو عجزه بنده دی، د الله رب العزت په خاطر ورسره مرسته وکړئ. قدرمنو ملګرو، زړه خو مو غوښتل چې د بابا سره مو ډېره مرسته کړې وای، خو یو ورور راته څه وخت مخکې 20,000 روپۍ لاس په لاس راکړې وې، چې د دې دپاره یو څو کورنۍ وګوره، 1 یا 2 کورنۍ وګوره، هغې ته یې لاس په لاس ورکړه. د هغې ورور یو بچوڼی بیمار و، او هغه ویل چې ما ته دغه کورنۍ ډېرې دعاګانې وکړي چې زما دغه مریض ته الله رب العزت شفا ورکړي. د هغه روپو نه موږ کوم ورور ته چې څه وخت مخکې تاسې د کوټې ویډیو لیدلې وه چې هغه ورور په خیمه کې اوسېده، د هغې ته هم د کوټې دپاره 15,000 روپۍ په بلاکو کې واچولې، 8,000 روپۍ دې کاکا ته ورکوم، او 20,000 روپۍ دپاره هم بله کورنۍ انتخاب کړې، د هغې ته به یې ورکوو. نو دغه 8,000 روپۍ د هغه ورور دې کورنۍ ته لاس په لاس ورکوو. 1 2 3 4 5 د شپږ د 8
ته یاره الله خو ګوره په دې دنیا هم تاسو خوشحاله کوم موږ هم او والله ټولو سره ښه وکاندې او والله موږ دغه افغانستان کې کراري راولي امين ثم امين. او بس دغه بد حالات نو ښه څه وکړو بس دغه بس ماما په دې باندې خو د اختر څه شی هم نشي اختری خو نشي په خو بیا هم یو څه ناڅه ګزاره به وشي 8000 روپۍ دي چې کور کې تش ته ضرور وي تش ته اړتیا وي هغه ورباندې راوړه. قدرمنو ملګرو دغه ورور مرسته مو کاکا ته ورکړه او بلې کورنۍ ویډیو بیا هم په تاسو باندې ګورو هغې ته یې هم بقایا 2000 روپۍ ورکوو. ډېره زیاته مننه.